السلام علیکم ګران محصلینو، الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ یاستئ. زما نوم رحمان شا همدرد د اقتصاد پوهنځي استاد او د پرنسپل اف منیجمنټ د فرست سمسټر لیکچر نن تاسو په خدمت کې وړاندې کوم او الله دې وکړي چې تاسو دې نه استفاده وکړئ. او د لیکچر د کوم د پرنسپل اف منیجمنټ چې ده د میډ نه مخکې مونږ هم څنګه کړی په دې باندې یو تشریحي بحث کړی و. مونږ 4 چپټر 5 چپټر غالبا مونږ تشریح کړي وو. دا د میډ نه وروسته زموږ اولنی لیکچر ده چې زه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. مخکې مونږ ګوره دا شی سټډي کړي وو چې ارګنایزیشن ریسورسز کوم دي، همدارنګه ته منیجمنټ څه ته ویل کېږي، منیجر څه ته ویل کېږي، ارګنایزیشن واټ از ارګنایزیشن، دا ټول شی مونږ سټډي کړي وو. اوس راځو مونږ د میډ نه وروسته چې کوم زموږ لومړنی لیکچر ده چې د ویډیو لارې تاسو ته زه دا رسوم. زموږ نن ورځې درس چې ده هغه کاینډز اف منیجر بای ایریا، یعنی د منیجر اقسام د ساحې لحاظه د ایریا لحاظه منیجر په څو قسمه باندې دي، یا دې ته ویل کېږي ارګنایزیشنل ډپارټمنټس ویل کېږي چې په یو اداره کې کوم ډپارټمنټ کار کوي. هلته هغه ډپارټمنټ کوم دي، موږ د هغوی وظیفې هم دلته موږ اوس څنګه تشریح کوو. که تاسو سوچ وکړئ په یو ارګنایزیشن کې همیشه کله چې د ارګنایزیشن کې یو پروډکشن کیږي یا یو خدمات وړاندې کیږي، فار ایگزامپل چې مثال خبرې یو یونیورسټي ده، فار ایگزامپل یو یونیورسټي ده، نو یونیورسټي کې چې کله د شاګردانو ته درس ورکول کېږي، یو خدمات وړاندې کېږي، لکه دا یو یونیورسټي به ذات خود یو سروس ده، صحیح شو. نو سروسز ده، نو سروسز کې ګوره دې کې مختلف ډپارټمنټونه خپلې هلې ځلې کوي تر څو پورې دا خدمت کسټمر ته یا شاګرد ته وړاندې کړي. همدا قسم که چېرته یو پروډکشن کېږي، یعنی مثال که چېرته یو کوم ځای کې یو تولیدات کېږي په یو کمپني کې، نو هغه کې د دې شاته یو څو ډپارټمنټونه دي چې هغه کار کوي تر څو پورې دغه خام مواد په تکمیل سوي مواد باندې بدل کړي او د کسټمر ته د خپل پروډکټ څنګه ورسوي. نو دا کوم ډپارټمنټونه چې کار کوي، دا ډپارټمنټونه موږ اوس ولو چې کوم دي او کومې وظیفې سرته رسوي، دې وظیفې کومې دي. نو دا سلایډ کې ګوره ډایګرام تاسو ته ما تشریح کړی و چې یو مینیجر لیول ده. منیجر په 3 لیوله باندې موږ سټډي کړي وو. موږ ویلو میډ نه مخکې چې یو ټاپ لیول منیجمنټ ده، یو میډل لیول منیجمنټ ده او بل چې ده لوور لیول منیجمنټ. دا موږ مخکې سټډي کړي وو. اوس وایو منیجر کاینډز اف منیجر بای ایریا. په دې کې مارکیټینګ راځي، هیومن ریسورس راځي، فاینانس ان اکاونټینګ راځي او اپریشن ډپارټمنټ راځي او ایڈمنسټریشن ډپارټمنټ راځي. نو ډپارټمنټونه هم شته دي کې چې کوم دا یو ارګنایزیشن کې څنګه کېږي، یو ایگزیسټ کوي. خو موږ دلته راځو کوم څلور زموږ مهم ډپارټمنټونه چې دي موږ څنګه کوو، دې دا زموږ د دې باندې نن رڼا اچوو. هیومن ریسورس ډپارټمنټ موږ ولولو، صحیح سو. واټ از هیومن ریسورس، دا موږ ولولو هیومن ریسورس ډپارټمنټ. بیا فاینانس ان اکاونټینګ ډپارټمنټ دوم به دا تشریح کوو. بیا د مارکیټینګ ډپارټمنټ، مارکیټینګ څه ته ویل کېږي، مارکیټینګ ډپارټمنټ وظیفې کومې دي. بیا لا اخر کې موږ وایو اپریشن ډپارټمنټس، صحیح سو. یا کوم چې کله عملیات کېږي په اپریشن کې یا پروډکشن کېږي، دا موږ اخر کې بیا دا لولو، صحیح ده. اوس ټول نه مخکې موږ راځو اول کوم یو ده هیومن ریسورس ډپارټمنټ ته. هیومن ریسورس دا هر ډپارټمنټ چې دا خپل ځان ته یو مشخصې وظیفې لري، په یو اداره کې کار کوي او موږ ګوره هیڅ کله دا خبرو نشو کولی چې په دې کې دا ډپارټمنټ مهم ده، دا ډپارټمنټ مهم نه ده. ولې؟ ځکه چې یو کاروبار کېږي، یو بزنس کېږي، یو پروډکټ تولیدېږي، په هغه کې څه کېږي، څنګه ده مختلف ډپارټمنټونه څنګه خپل وظیفې سرته رسوي. که چېرته تاسو وګورئ چې مثال خبرې کله یو تولید جوړېږي، فار ایگزامپل یو ټوټا یو کمپني ده، ټویوټا جاپاني کمپني ده، صحیح ده. نو کله چې دغه ټوټا کمپني کې یو ګاډی جوړېږي، نو دغه ګاډي کې مثال ګاډي جوړېدو کې کوم ډپارټمنټونه ګوره کار اخلي. ګوره ټول نه مخکې تاسو سوچ وکړئ هیومن ریسورس ډپارټمنټ تاسو وګورئ، دا ګاډي جوړول دا یا اسمبلینګ دی کول د کې انسانان خامخال ستا که روبوټ هم خو دا روبوټ به څوک کنټرولوي، دا به خپله یو انسانان کنټرولوي. نو هیومن ریسورس ډپارټمنټ ته ضرورت خامخا شته. دې نه وروسته فاینانس اینډ اکاونټینګ ده. ګوره
فاینانس اکاونټینګ کله چې یو کوم ځای کې پروډکشن کیږي د خام مواد راوړل کیږي د بچ باندې راوړل کیږي پیسو باندې راوړل کیږي هغه ته په قرض باندې راوړي او که په نغدو باندې راوړي مطلب ستاسو پیسو سرکار ده فاینانس اکاونټینګ وظیفه شي ده چې څنګه پیسې راوړو زموږ ګټه څومره ده زموږ مصرف څومره ده زموږ آمدن څومره ده دا ټول چې بحث کوي دا فاینانس اکاونټینګ د دې وظیفه ده بل دا مارکیټینګ ده مارکیټینګ څه ده بیا تا دا وایي چې د کسټمر کوم قسم کوم ډیزایر ده کوم قسم دی شی خوښوي د کسټمر دغه ضرورت څنګه ضرورت په نښه باندې کا بیا دغه د ضرورت شی د ضرورت په مطابق باندې څنګه کېږي هغه تولید هغوی ته وړاندې کا مارکیټینګ ریسرچ وکړه چې کوم قسم کسټمر شی خوښوي او دغه بیا کله چې یو پروډکټ جوړ شي بیا څنګه وکړه دغوی هغه پروموشن وکړه دغوی اعلانات وکړه دغوی پرایسینګ سټریټجي ټاکل کېږي دغوی پلیسمنټ کوي دا ټول څوک کوي مارکیټینګ ډپارټمنټ کوي همدا رقم ته اپریشن ډپارټمنټ ده اپریشن ډپارټمنټ بیا څه کوي چې کله د اول سټارټ کې د یو خام مواد راوړل کېږي مثال خبرې اوس تاسو پیپسي اگزامپل واخلئ یا د یو سیمنټ فیکټري اگزامپل واخلئ نو سیمنټ چې کله دغه بلاک جوړیږي که مخکې نو دلته سیمنټ مثال شګه یو شی دا کوم خام مواد راوړل کېږي بیا یو فیکټري ته فیکټري کې بیا څه کېږي دې نه وروسته بیا یو بلاک جوړیږي نو د خام مواد راوړل تر کسټمر ته چې یو فاینل پروډکټ رسول دا ټول پروسس بیا د چا کوم ډپارټمنټ وظیفه ده د اپریشن ډپارټمنټ ده نو اوس موږ دې نه ته چې ته وشتلو چې په دې کې هر ډپارټمنټ مهم ده او دا خپل رول لوبوي په یو بزنس کې بیا پروډکشن کې څنګه کوي خپل دې رول لوبوي نو اوس موږ له اوله سره راځو هیومن ریسورس ډپارټمنټ ته هیومن ریسورس ته ویل کېږي واټ از هیومن ریسورس هیومن ریسورس ډپارټمنټ is responsible for the managing people ګوره هیومن ریسورس یا ایچ آر هیومن ریسورس مینجمنټ یعنی د خلکو اداره کول اوس موږ وایو اول ټول نه مخکې تشریح کوو د هیومن ریسورس مینجمنټ هیومن ریسورس مینجمنټ څه کوي او د دې وظیفې کومې دي دا ډپارټمنټ وظیفې کومې دي هیومن ریسورس مینجمنټ څه ته ویل کېږي هیومن ریسورس مینجمنټ وظیفه کومه ده هیومن ریسورس مینجمنټ از د responsible of people management of people human resource management is responsible for management of people یعنی د ایچ آر یا منابع بشري یا هیومن ریسورس مینجمنټ د څه شي مسؤل په غاړه باندې لري د خلکو اداره کول د خلکو منظمول دا د وظیفه ده یعنی که تاسو په یو اداره کې وګورئ هیومن ریسورس کې کوم خلک راځي یعنی د یو سویپر نه یا د یو سکیورټي ګارډ نه نیولې تر ټاپ منیجمنټ رئیس پورې دا ټول چې څومره خلک په اداره کې کار کوي موږ مخکې دا تعریف ګوره مخکې تشریح کړی هیومن ریسورس are the people who work for organization یعنی دا هغه خلک دي چې د یو ادارې دپاره کار کوي که دې کې سویپر ده استاد ده مینیجر ده رئیس دا پریزیډنټ دا وایس پریزیډنټ دا سویپر سکیورټي ګارډ یعنی څومره خلک چې د په اداره کې څنګه خپل رول لوبوي که په هغه هر لیول باندې که مثال خبرې وړکي لیول باندې که په غټ لیول باندې دا ټول په چیز کې راځي هیومن ریسورس کې راځي ځکه دوی خپل یو ویلو ایډ کوي خپل یو څه خپل رول لوبوي د اداره کې تر څو پورې د ادارې هغه پروډکشن د ادارې یا خدمات څنګه کې مخته یوسي په دې کې ګوره که مثال فار ایگزامپل که سکیورټي ګارډ نه وي مثال فار ایگزامپل چې سکیورټي ګارډ دا هیومن ریسورس کې نه راځي که چېرته سکیورټي ګارډ نه وي نو how can we say that we are secure so mean we are not secure مطلب مونږ څنګه یو مونږ په یعنی مونږ خطر نه مطلب ځان ته نه یو مطلب خامخا we are in danger مونږ به څنګه په خطر کې یو نو همدا قسم د هر څومره کسان چې کار کوي د ادارې دپاره دا ټول څوک هیومن ریسورس کې راځي او د هیومن ریسورس ډپارټمنټ یا منابع بشري د بخش وظیفه چې دا چې د دې خلکو منظمول د څنګه منظم کېږي اوس وظیفې مونږ وایو د ټوله مخکې اول سره دې وظیفه چې دا ریکروټمنټ ده اوله وظیفه د هیومن ریسورس ډپارټمنټ چې د ریکروټمنټ څه کېږي ریکروټمنټ از د پروسس اف فایندینګ اپروپریټ پیپل فار ا ګیون رول یعنی د یو وظیفې دپاره یا د یو کار دپاره د وړ شخص یا د مستحق شخص څنګه کېږي فایده کول دا د ریکروټمنټ ده دې ته دا د هیومن ریسورس ډپارټمنټ وظیفه ده ریکروټمنټ څه ته ویل کېږي د یو وظیفې دپاره د مستحق یا د وړ شخص یا د قابله شخص پیدا کول دا څنګه ده دې ته ویل کېږي ریکروټمنټ او دا د چا وظیفه ده د هیومن ریسورس ډپارټمنټ وظیفه ده
This include advertising a vacancy, selecting the candidates for interview. یعنی که چېرته موږ په لنډ ډول باندې وایو هیومن ریسورس ډپارټمنټ یو وظیفه دا د ریکروټمنټ چې ریکروټمنټ څه ته ویل کېږي چې کله یو په اداره کې خپل اداره یا یو ارګنایزیشن خپل هغه بستونه اعلانوي خپل کوم چې مثال خبر دي سره درې سیټه مثال خالي دي نو دوی څنګه کوي دا خپل سیټ څنګه کوي دا خپل پیج باندې یا په یو نیوز پیپر ته ورکوي یا د فیسبوک د سوشل میډیا لارې څنګه کوي خپل دغه ویکینسي څنګه کې اعلانوي نو دا د خپل بستونو اعلانول دا هم څنګه د لومړنی سټیپ د ریکروټمنټ صحیح ده تر څو پورې هغه خلکو ته خبرتیا ورکړي چې زموږ سره بستونه خالي دي دا چې دا د ریکروټمنټ ویل کېږي دوم سټیپ کې واسه کېږي دی کې هغه شارټ لیست کېږي کوم کسانو چې اپلای کړی دا کسان څنګه بیا شارټ لیست کېږي دا شارټ لیست کول از آلسو پارټ اف ریکروټمنټ دا هم ریکروټمنټ ده دینه بعد بیا خلک انټرویو ته راوختل دغه انټرویو اخیستل ټیسټ اخیستل دا هم ریکروټمنټ ده هغه کې بیا کسان کوم کسان بیا شارټ لیست کېږي بیا وروسته اخر کې راځي سلیکشن راځي سلیکشن او ریکروټمنټ ترمنځ فرق دغه ریکروټمنټ از آلسو پارټ اف واټ پارټ اف سلیکشن ریکروټمنټ خپله د سلیکشن یو برخه ده سلیکشن څه ته ویل کېږي سلیکشن ته ویل کېږي چې مثال هغه کسان چې تا د کسانو اپلای کړی وه په هغو کې کوم کسان چې مثال تا ته بسونه څومره خالي 3 بسونه خالي دي نو 300 کسان اپلای کړی ده په دې کې به د 97 کسان چې دا څنګه دا ریجیکټ کوي سلیکشن کې دا 3 کسان څنګه کې دا 3 کسان دلته پکې سلیکټ کیږي ځکه چې دا څنګه دي دا د ارګنایزیشن هغه د اصولو قوانینو او د هغوی د هغه د کوالیفیکیشن یا د هغوی د کرایټیریا مطابق دي چې د کرایټیریا مطابق دي دا ټول خلک څنګه ریجیکټ کیږي سلیکشن او د ریکروټمنټ ترمنځ فرق دا د ریکروټمنټ کې هر قسم کسان موږ ځان سره خلو سیسو تر څو پر انټرویو هغه ته لاړ سي ټیسټ ته راسي خو سلیکشن بس کې سلیکشن بس کې بیسیکلی اټس ا نیگیټیو ټایپ اف کین identifying the people why because in here we just select the most appropriate people and the most I can say suitable people for the given job یعنی د وظیفې دپاره هغه مستحق کسان چې کوم څومره بستونه زموږ سره خالي وو د بستو مطابق کسان اخ کوو دا څنګه دا سلیکشن ده نو دا اوس زموږ سره ریکروټمنټ چې د بستونو ایډورټایزینګ کول باید د هغوی خلک سره د هغوی ته ټلیفون کول یا میسج ایمیل کول چې تر څو په خپل انټرویو ته راسي ټیسټ ته راسي او بیا هغه شارټ لیست کول دا ټول د دې ته پروسس ویل کېږي ریکروټمنټ ویل کېږي تر څو پورې څنګه سي یو وړ شخص موږ ته په لاس باندې راسي دوم وظیفې څه کېږي دا موږ سره ټریننګ ده ټریننګ څه ته ویل کېږي Both the new and existing staff will need training to help them to develop, improve their skills and this will be the responsibility of HR departments. اوس موږ recruitment یا روزنه څه ته ویل کېږي ریکروټمنټ ویل کېږي بیسیکلی چې کله کوم کسان تا په مخکې سټیج کې هایر کړو د خپل وظیفې دپاره کوم کسان څنګه چې تا کوم کسان د خپل وظیفې دپاره هایر کړو اوس هغه کسان چې کله تا جاب ته راوستل نو څنګه کېږي مثال خبرې د هغه جاب مطابق یا کوم ریسپانسبلټي چې دوی ته سپاري د هغه د خپل ریسپانسبلټي مطابق به څنګه چل کوي ته دوی ته به یو قسم روزنه به ورکول کېږي تر څو پورې هغه خپله دنده مخته یوسي مثال خبرې تا یو کس مثال خبر یو سافټویر انجینر ده صحیح ده تا د خپل ډپارټمنټ ته راوسته کمپیوټر ساينس نه کس فارغ شوی دا تا خپل ډپارټمنټ ته راوستو نو اوس به څنګه چل کېږي اوس به ته څنګه کې دا هغه کوم سافټویر چې تا مثال ډیولپ کړی دا سافټویر باندې خو دا کس نه پوهېږي صحیح ده لیکن نور حالانکه هغه ته نور هر څه ټیکنالوژي معلومات شته ورته خو د سافټویر باندې هغه نه پوهېږي نو ته به څه کېږي هغوی ته به یو 3 ورځنی یا یو میاشتنی څنګه کېږي یو ورکشاپ به څنګه کوي هغوی ته برابروي تر څو پورې دغه شخص دا کوم کس چې تا سلیکټ کړی ده انتخاب کړی دی ته تر څو څنګه کېږي هغه د خپل د سافټویر برګه څنګه د معلومات وشي چې دا سافټویر څنګه کېږي یا مثال خبر یو کس ته مارکیټینګ افیسر وظیفه ته یو کس ته سپاري صحیح ده نو اوس عکس ته هغه ډیوټیز او ریسپانسبلټي یا جاب پته نشته چې دا به زه څنګه چل به کوم په کوم قسم به زه د خپل وظیفه مخته وړم نو دې څنګه کې یو میاشتنی یا مثال یو هفتنی یو څنګه کې یو ورکشاپ یا ټریننګ دې څنګه کې دې دپاره یو تیاروي تر څو پورې دې خپل هغه جاب وپېژني خپل ریسپانسبلټیز وپېژني نو ټریننګ بیسیکلی دا څنګه ده یو قسم روزنه ده یو امپلای ته د خپل د وظیفې باره کې
یو ته ګوره یو شی تاسو باید په نظر کې وي چې یو ټریننګ ده یو ډیولپمنټ ده دوه شیان دي. اوس دې ترمنځ فرق شي دا ډیولپمنټ از آلسو بیسیکلی واټ اټس آلسو ا ټریننګ. ډیولپمنټ هم یو قسم ټریننګ ده یو قسم روزنه ده خو فرق چې ده د ټریننګ سره ټریننګ چې ده هغه د یو وظیفې د اگزیسټن وظیفې دپاره د کوم وظیفې دپاره چې تا هایر کړی وي د هغو وظیفې دپاره یو کس ته روزنه ورکول ته څه ویل کېږي ټریننګ ویل کېږي. ډیولپمنټس ته ویل کېږي چې یو شخص ته د خپل د وظیفې سره سره د فیوچر پوسټ دپاره د راتلونکي وظیفې دپاره څنګه کې یو روزنه ورکول تر څو پورې په راتلونکي کې ډپارټمنټ دپاره یا دی څنګه کې د بل پوسټ د کوم د یو های پوسټ دپاره څنګه کې مخکې نه الریډي څنګه کې دی تیار وي هلته دې ته څه ویل کېږي ډیولپمنټ ویل کېږي. سمپل اگزامپل موږ واخلو کې چېرته مثال خبر یا استاد ده د استاد سره مثال خبرې د استادي خپل څنګه لیکچر ډیلیور کی میتودونه څنګه کې دته هغه ته یو ورکشاپ ورکوي یو ټریننګ ورکوي دا څه شي سو دا ټریننګ سو ام دی استاد تاسو هایر کړی دا ام دی استاد تاسو کوي مثال خبرې سبا دا دی یو ډپارټمنټ هډ کېږي ایچ او ډي کېږي یا مثال خبره د ډپارټمنټ ډین یا رئیس کېږي صحیح سو نو ام دی استاد څنګه کېږي ته د استاد د خپل کوم چې ستا رئیس د په حال یا ایچ او ډي دغه سره ته کېنوي یو غنټې یا 10 منټو دپاره یا 20 منټو دپاره یا نیم ساعت دپاره هغوی ته ښایي چې مثال خبرې د ایچ او ډي یا د ډین یا د رئیس دا د وظیفې دي موږ خپل کارونه څنګه په دې طریقه باندې مخ ته وړو نو ته باید سبا ته چې کله دې پوسټ ته راځي کله سبا چې د پوسټ راځي دا د مخکې نه پته وي چې دا څنګه وظیفې څنګه مخ باندې یوسي. ښه د ډیولپمنټ یو بله ګټه دا ده چې د ارګنایزیشن څنګه کېږي د فیوچر دپاره څنګه کېږي یو د بل د ارګنایزیشن نه بهر کس څوک رانولي که چېرته ته یو بهر کس یو د پوسټ دپاره څنګه کوي راولې نو تا ته مکمل هغه د ریکروټمنټ او د سلیکشن مکمل یو پروسس به دی تېروي به څنګه کېږي خپل دې جاب ته به راځي دې کې د ارګنایزیشن یو ټایم ویسټ کېږي بل چې د منی پیسې هم انویسټ کېږي نو دې نه دا ښه ده چې تا سره کوم امپلای تا سره فی الحال دي هغوی ته ټریننګ ورکړه هغوی ته ټریننګ تر څو پورې د فیوچر دپاره تا سره الریډي یو پریزیډنټ یا تا سره الریډي یو کس موجود وي بیک هینډ کې نو نوي کس به ضرورت نه الریډي به ستا مطلب هغه پیسې ستا ټایم به څنګه کېږي بچت سي. دا اوس څنګه زموږ ټریننګ و اوس راځو ویجز ته راځو. ویجز څه ته ویل کېږي ویجز اینډ سیلریز ویجز تل کېږي کله چې یو کارمند یا یو شخص خپله وظیفه سرته ورسوي د میاشتې په آخر کې به څنګه کېږي یا کوم هغه د جاب سټارټ کې د سره چې کوم کانټراکټ شوی ده هغه پیسې یا تنخوا ورکول کېږي معاش چې کوم پښتو کې موږ څه ورته وایي معاش ورکول کېږي یو شخص ته د کله چې یو میاشت تېره سي د میاشتې په آخر کې هغه کس ته څنګه کېږي دغه د محنت په مقابل کې څنګه کېږي هغوی ته یو هغه فکسډ اماونټ څنګه ورکول کېږي سیلري ورته ورکول کېږي. اوس راځو ویجز او سیلري ترمنځ فرق شي دا موسټلی په یورپین کنټریز کې څنګه چل کېږي په یورپین کنټریز کې موسټلی هغه د هفتې ورکول کېږي یعنی د هفتې چې کله یو هفته تېره سي بیا یورپین کنټریز کې موسټ اف د ټایم دې څنګه کې موسټلی په یورپین کنټریز کې هلته ویجز ورکول کېږي هلته سیلریز کمي موسټ اف د ټایم یا مکس هم سیلریز او ویجز بعض ته سیلري ورکول کېږي بعض ته ویجز ورکول کېږي خو په یورپ کې دا شاید دا ټرینډ ده چې هغوی ته څنګه کېږي هغوی ویجز ورکوي موسټلی لیکن سنټرل ایشیا په دې کنټریز کې بیا څنګه کېږي موسټ اف د ورلډ کې بیا څنګه سیلریز ورکول کېږي چې کله میاشت تېره سي بیا څنګه کېږي دا یو سیلریز یو هغه فکس اماونټس کوم چې کانټراکټ ورسره ساین شوی بیا څنګه کېږي هغوی ته سیلري ورکول کېږي او دا بیا د خپل هغه ډپارټمنټ کوم وخت کې چې کانټراکټ ساین کېږي نو هغه وخت کې بیا څه کېږي دې سره هغه د خپل هغه د جاب سکل مطابق باندې یا چې کوم د خپل منځ کې یو بارګیننګ شوی وي هر څه تاسو ورته وایي نو څنګه کېږي هغه د سلیکټ شوي دي ترمنځ چې څومره مطلب معاش د میاشتې اخر کې ورکول کېږي نو دا هم د چا وظیفه ده دا د هیومن ریسورس وظیفه ده د هیومن ریسورس ډپارټمنټ هم دا څنګه دا یو وظیفه ده. لاست راځو اخري وظیفه چې کوم دا د هیومن ریسورس ډپارټمنټ هغه امپلای ریلیشن اینډ ویلفیر ده. What is employee relation? Employee relation نه مطلب چې دا که تاسو ته یاد موږ یو شی ډسکس کړی په کلاس کې چې انټرپرسنل سکل موږ ډسکس کړي چې یو مینیجر په یو ارګنایزیشن کې د یو شخص سره یا د یو ګروپ سره څنګه د خپل هغه تعلقات ساتي
how he behave with the individual or with the group. یعنی کله چې تا لاس لاندې کوم کسان کار کوي ایز ا مینیجر نو تا سره به یو کس تا ته څنګه د هغوی سره برخود کوي رویه کوي او که ته چېرته یو ګروپ کې کار کوي مثال خبرې یو ټاسک چاته سپارې یو وظیفه چاته سپارې نو ته هغه ګروپ کې به څنګه د خلکو نه کار اخلې څنګه به خلک انوالو کوي دا څه نه چې مثال خبر ته بیخي زیات سټرکټ یې او تا سره ګروپ کې خلک څنګه کېږي هر رقم تا سره وظیفه سره کار سره ته ونه رسي او داسې هم نه وي چې مثال خبر ته بیخي بالکل هغه مثال خبرې دومره ځان دوی ته هغه ازادي ورکړي چې مثال خبرې هغه شاید ستا د دې نه د فریډم نه شاید غلط استفاده واخلي نو مطلب داسې کېږي داسې وي چې ته څنګه کېږي د یو کس چې تا سره ځان ته وي ځکه مینیجر داسې وي چې هغه یو د هر کس ځان ته هغوی ته سایکي معلوم وي هغوی ته د هغوی هغه منټل لیول هغوی ته معلوم وي چې دا کس په کوم قسم باندې زه ډیل کړم دا که څنګه ډیل کړم دا څنګه ډیل کړم دلته راځي څه نه کېږي دا یو مهم رول د ارګنایزیشن کې څنګه کېږي چې یو مینیجر د امپلای سره باید څنګه کېږي یو پازیټیو ریلیشنشپ وساتي یعنی د هغوی چې کوم هغه پرابلمز دي مشکلات دي فار ایگزامپل ټایمینګ کې دي یو شی کې دي مثلا خبرې سیلریز کې دي سم ټایم داسې کېږي چې مثلا هغوی ته یو هالیډے یا رخصتي پکار وي نو هغه رخصتي باید سم ټایم داسې وي چې د ارګنایزیشن مجبوري هم وي دې وخت کې به دوی سره څنګه ډیلینګ کوي چې دا نو د دوی سره تعلق ساتل یو قسم دوی ځان سره انوالو کول دوی خوشحاله ساتل ډفرنټ وی باندې مثال خبرې هغوی ته کله چې دوی افرټ زیات وکړي د موټیویشن ورکړي موټیویشن به څنګه ورکوي هغوی ته مثال خبرې ته به هغوی ته ریوارډ به ورکوي صحیح ده که چېرته مثال خبرې هغوی کې کوم مسټیک وکړي نو ته به یې څنګه هغه بیا هم څنګه کې ته به هغوی اپریشیټ کوي او بیا به څنګه کې هغوی ته به یو قسم هغه ډاډ ورکوي نو دا د امپلای ریلیشن کې راځي د هغوی سره څنګه تعلق ساتل دي یو داسې انوایرمنټ برابرول دي چې تر څو پورې امپلای دا فیل کړي چې this organization is like my family. In a family, you have seen in family that everybody is happy because each and everybody respect each others and sometimes داسې کېږي چې هغه څنګه یو بل برداشت کوي نو په ارګنایزیشن کې داسې انوایرمنټ برابرول از د چا وظیفه ده د هیومن ریسورس ډپارټمنټ وظیفه ده او بل دلته د امپلای ویلفیر ده ویلفیر څه ته ویل کېږي چې کله یو امپلای په کوم ارګنایزیشن کې کار کوي دا د هیومن ریسورس ډپارټمنټ وظیفه ده چې هغوی څنګه کې هغوی ته یو پروډکشن یو سکیورټي برابره کړي فار ایگزامپل موسټ اف د ټایم داسې کېږي چې کوم دغه هیوي مشینري کې کوم کسان چې کار کوي د پروډکشن ډپارټمنټ کار کوي صحیح د مثال خبرې نو هغه به سم ټایم داسې کېږي چې هغې فار ایگزامپل خدا نخواسته د یو چا مثال لاس کټ سي یا مثال خبر کوم داسې ډیمیج دغه باډي ته ورسېږي بیا څه کېږي نو د ارګنایزیشن بیا څه کېږي مثال خبر ته دغوی د هاسپټل د میډیسن د میډیکل یا مثال کوم میډیسن هغه ته پکار وي د هغوی د مثال خبرې موسم ته داسې کېږي چې هغه یعنی یو هغه فالج سي مثال خبرې پخی کټ سي بیا ارګنایزیشن دا وظیفه ده چې سم کې هغوی ته څه بندوبست وکړي یعنی د هغوی ویلفیر د هغوی مثال خبرې کوم میډیکل کیر یا نور داسې کوم شیان څنګه کېږي چې هغوی ته پکار وي باید ورته برابر کړي نو دا اوس زموږ سره د هیومن ریسورس ډپارټمنټ چې کوم زموږ څه ته ویل کېږي او هغه کومې وظیفې دي اوس راځو فاینانس ان اکاونټنګ د دې وظیفه چې دا د فاینانس اکاونټنګ ډپارټمنټ وظیفه چې دا تاسو ګورئ کېږي مالي ډپارټمنټ ورکول کېږي یعنی په یو ارګنایزیشن کې چې څومره د پیسو هغه منیجمنټ اف منی د پیسو منیجمنټ اداره کول یعنی که چېرته تاسو وښایئ مثال یو پروډکشن ډپارټمنټ اگزامپل راوخلی چې کوم خام مواد چې مثال پیسو باندې اخلي صحیح څو نه چې پیسو د ضرورت ده یعنی کله چې ته یو کوم ځای کې انویسټمنټ کوي یو پیسې لګوي هغه پیسې مثال څنګه لګول کېږي څومره مثال یو ته یو شان یو ادارې دپاره راوړې په نغدو باندې راوړې صحیح څو په قرضو باندې راوړې یا مثال خبرې تا نه چې څوک شیان کسټمر اخلي تا نه یو شی اخلي هغه ستا نه په قرضو باندې اخلي که په نغدو باندې اخلي فار ایگزامپل کې د سروس ډپارټمنټ اگزامپل ورکړو چې کوم سیلري چې ته یو امپلای ته ورکوې دا هم د چا وظیفه ده د اکاونټنګ ان فاینانس ډپارټمنټ وظیفه ده چې دوی څنګه وکړي دغه د دوی خلکو څنګه کېږي دغه پیسې څنګه کې مینج کړي سیلري ورکول صحیح سو همدا قسم که چېرته موږ یو پروډکټ یو را مټیریل راوړو پیسو ته ضرورت ده صحیح ده نو دغه څومره شیان چې مثال خبرې د پیسو کې مثال پیسو باندې اخیستل کېږي ډپارټمنټ لپاره دا ټول شي کې راځي دا د فاینانس او د اکاونټنګ ډپارټمنټ یو وظیفه ده نو دا دومره موږ ته شریکونو ډیټیل باندې نه ځو تاسو به دا لوستلي وي تھینک یو سو مچ فار بینګ هیر ود اس السلام علیکم التقوا د یو ډاډمن راتلونکي پر لور